ځینې کورونه ولې وران شي د واده په شپه باندې د هغوی کور د هغوی ژوند چې دی برباد شي. دا ویډیو ډیره زیاته ضروري ده د هغه ځوانانو دپاره د چا چې واده نږدې دی یا څوک واده کول غواړي او یا څوک د واده سوچ او فکر لري نو ضرور سره تر اخره پاتې شي. قدرمنو دوستانو، واده کول چې دی د هر انسان که هغه سړی وي یعنی که هلک وي که جینۍ وي د هغوی د زړه یو ارمان وي، یو خواهش وي چې هغوی واده وکړي او یو خوشحاله زندگی خوشحاله ژوند شروع کړي. خو کله چې هم په مینه محبت سره واده وشي د واده په شپه باندې بیا د هلک په ذهن کې یو خبره وي چې هغه غواړي د خپلې ښځې پاکیزګي یا ناپاکیزګي وګوري او چیک یې کړي او د هغې دپاره هغوی معیار د وینې د ویستلو ضرور ګڼلی وي. نو ځینې ځایونو کې داسې هم شوي دي چې وینه نه وي راغلي نو ښځه وژل شوې وي یا ښځې ته طلاق ورکړل شوي وي یا ښځې سره نور داسې ظلم شوی وي. نو په دې اړه باندې ماهرین وایي چې دا غلطي هیڅکله هم نه دي کول پکار چې په یو داسې کار سره چې د هغې هیڅ حقیقت نه وي موجود په هغې باندې یا ښځې ته وهل ټکول ورکړل شي یا ووژل شي یا طلاق ورکړی شي، ځکه چې دغه کوم د وینې خبره چې کومه څوک کوي نو دغه وینه د یو ډېر لرې سفر سره یا لوی بیمارۍ سره یا ټوپ وهلو سره دې کارونو سره هم له منځه تللی شي. دغه کومه پرده چې وي دا ډېره نری وي نو بیا په دې وجه باندې د واده په شپه باندې د وینې د راتلو امکان نه وي. نو که یو څوک غواړي چې هغوی د خپلې مېرمنې پاکیزګي وګوري نو د هغې دپاره ښه او اسانه طریقه دا ده چې د دغه ښځې د کرکټر پوښتنه وکړي او تپوس وکړي، معلومات وکړي. خو دا هر څه د کوژدن واده نه مخکې کول پکار دي. بیا وروسته چې کله واده وشي نو بیا دا کارونه کول ډېر ستونزمن وي، ډېر لوی مسایل او مشکلات پیدا کولی شي. نو موږ غوښتل چې دا معلومات تاسو سره شریک کړو ځکه چې دا معلومات مختصر ډول دي، په مختصر شکل دي، خو دا د ځوانانو دپاره ډېر ضروري دي. موږ په خپل چینل تاسو سره د تازه خبرونو سره سره داسې د روزمره ژوند معلومات هم شریکوو چې تاسو د هغې نه څه زده کړه وکړئ او ستاسو په علم او ژوند کې دغسې د اضافي او خوشحالۍ سبب وګرځي. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.